او با خپل رو بس طالبان پزان وباړي او طالبانو وو تاواز کو بابا جی ذرا پانی جلدی نکالو او بڑے میاں پانی جلدی نکالو لوٹے جلدی بر دو طالبان خدا سیدھی کہ زمون طالبان خو عجیب دی دا خو چې بجومات کې دی رہی دا خو الکان دی کنه مستی لګا زمونږه مولانا روح الله صاحب خدای پاک دی وخت نو منظور دارالعلوم کې زه مدرس وم ما ته ویرا شک الکه راولې کې چې زورل په طالبانو خطر لګل دو ډوډۍ به یو طالب له مقرر وي دوا مون خو صاحب یو نشو خوړې دو مقرر وي طالبانو خط لګلې د محتمم صاحب ته او پاغي کې لیکلو چې درې کا او درنې کا درې کا او درنې کا ظالم بچو دا څه کوي تاسو الحمدلله خدای ول رزق ورکي موږ ته ودل طالبانو شکایت وکوي دا لنګري کې دي نو دی الوگان نسپینای دوی ته وا چې دا الوگان سپینای سره د پوستکی پخای ما لنګری ته د خدای نیک بخت دا الوگان ول سپینوا وې دا خو پسونو طالبان دي د بکم کم لسپینو ما وې ولا سره د ورده پخوم الحمدلله زمون طالبان له خدای خروزي ورکي د خدای پاک فضل خرزق ولا خدای ورک د خدای فضل دا بعد خلک چې اندې مندې غونډې مال ډېر قار راځي په دې سوزکو موزکو چغې وایي مدرسه ده او یتیمانان دي پکې د لوږې مړه شو یو وخت ډوډۍ وي او بل وخت ډوډۍ نه او یتیمانان دي او جامې نشته او بربند دي او کتابونه نشته دا ټول دروغ وایي د خره بچي ټول دروغ وایي دا مدرسه سپکای یتیمانان دي دا مدرسه رخ داسې پیش کوي چې خلک وایي چې دا مدرسه خو د ډېرو فقیرانو ځای دی او دی که سبق ټول فقیران وایي او مسکینان وایي د مدرسې رخ غلط مه پیش کوه شکر الحمدلله زمونږ په مدرسو کې نن د غټو غټو مالدارو او د سرمایهدارو بچي ناست دي الحمدلله علم حاصل نن علم د غټو غټو نوابانو کور ته ننوت نن علم د غټو غټو افسرانو کورته ننوت نن د غټو افسرانو بچی حافظان دي نن ستا چیف اف جرنل سٹاف چیف اف سٹاف نن ستا د قرآن حافظ دی ستا جرنیل نن د قرآن حافظ دی هغه شی نشته یتیمانان دي یتیمانان دي یتیمانان ولی دا ټوټول دلته یتیمانان خو یتیم خود مې پلار مې نشته خو چې ماشوم یې نهغه نابالغ یو پلار یې مړی نو یتیم ورته وایي یتیمانان دي او بربند دي بربند ولی دي په خدای که بغیر د واسکټ نه بغیر د چوغې نه بل شی اچوي او خوار و زار دي ته دوی ته وګوره څونه خشته مخونه یې نیولي دی ورته وګوره څومره ښکلې ښکلې هلکان دي خشته خشته هر یو ښه واسکټ اچولی پټکې واچولی د سپلی بوټان که د خان د بچي داسې شته الحمدلله وایه بچي ټول یتیمانان دي یتیمانان دي غریبانان دي اوس جامې شلېدلي دي والله نن جامې شلېدلو سره نه ګرځي طالب چې سار روزي ښه پالش کړي بوټانو سره به د کور نه راوځي او خمدیدار اعلی لباس سره بگردی خدای چې د خدای قرآن ته ناست او دوی خدای ښه نه ساتي نو څوک به خدای ښه ساتي دا ټول دروغ وایي دا مدرسې رخ غلط خلکو ته پیش کوي مدرسه داسې پیش کوي لکه چې دا به د فقیرانو ملنګانو ځای دی دا خو سکول کې هر قسمه خلک شته په کالج کې هم شته په مدرسه کې هم شته خو شکر الحمدلله زمونږ د مدرسو طالبانو لا ستاسو په چندو مدرسه چلیږي دا چې څه شوي دا ستاسو په چندو شوي وګوره لاندې وګوره بیسمنټ کې څونه درسګاهونه جوړ شوي دي دې چت ته وګوره څونه کمرې جوړې دي دوه چته جومات ته لاندې وګوره مخامخ وګوره برم په کار روان دی الحمدلله ښه ډوډۍ ولا خدای قسم په خدای ورکوي نن چې تاسو لم دوی ډوډۍ پخ کړې ده ما یوسف احمد مولوي صاحب ته ټلیفون وکړ مې ګوره د مدرسې روپۍ ونه لګې د چندې به یو روپۍ نه لګې په دې ډوډۍ ما یو دوست ما ته ټلیفون وکړ څومره غوښه لګي چې درولیږم مې دومره راولېږه د تمې روجې موجې چې سي یاره وي دا خو طالبان خپل منځ کې څه خواري کوي چې موږ صدقه کوو خیرات کوو ما وی بس ټیک ده که طالبان خپل منځ کې سره صدقه خیرات کوي د هغې له موږ نه منې کوو خو موږ په چا جبر نه کوو مې روجې هر څه چې دا به چا نه غواړم دوستان مې د هغې به پخوي خو د مدرسې چنده به موږ بې ځایه نه لګوو که خیر انشاءالله العظیم دا جوړ شو دا به خدای نور هم جوړوي که نه دا خود موږ دا زما مدرسه خو نه ده دا خو د مولانا یوسف احمد صاحب مدرسه نه ده دا د شهزاده مولوي صاحب مدرسه ده
دا د خدای د دین مدرسه ده دا به خدای ښه کامیابوي انشاءالله ټولې مدرسې د خدای کامیابي کړي نو طالبان خو نخربازي دا د خخان دی یو ځای کې طالبان دی نو یو بوډا بابا به راته هغه به خدای جبریل را پیښ کې خدای جبریل را پیښ کې چې ما جنت ته ورسوي طالبان وی د خدای نیک بخت نو جبریل دی ته اوسګار دی په تا پسې ګرځي جنت ته به خدای خاطر وکړه خپل عبادت کوه او بابا به ټوله شپه راته او چغې به والې خدای جبریل طالبان وی در راسه هم اور کې ولاړ مونږ نه کتاب کتی شو نه تهجد کولی شو بس جبریل پسې چغې دی یو طالب ورته دا چلو کو چې کوټې ته وخته یو پړی راښکته هغې کې پیکړه واچوله وی بابا جی وی ها وی جبریل ما تا پس راغلم جنت تا دی بوزم الا کم دے که وی بار روزا وی سنگ میں بوزے وی دا پڑی دی غاڑی تواچا و یو چک بدر کوم و جنت پردوس کے بناستے بابا جی خوشحال ہو چکا خیری کارو شو دوا قبول شو و چی پڑی و تا غاڑا کی واچا و طالب لگو چت کو داتی دی میانس کے بانڈا کا بس طالب بابا جی چغی کڑے اے جبریل دا خدای خاطرو کا جنت میں ندی پکا مړ دې کړه پرې مې ده نه مې دې پکار جنت د خدای خاطر وکړه پرې مې ده مړ شوم خو چې طالب پې شو چې سړی مري پرېښود بابا منډې پړې ورپسې راښکې شي کور ته ننوته ښځې ته وایي دروازه بنده که جبریل راغلی دی خلک جنت ته خېجئ د طالبان خدا سي دي کنه زمونږ طالبان ګلان دي ګلان په خدای قسم دا هغه الکان دي هغه طالبان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی وی تاسو لبدا اطرافنا خلق راضی او علم بحاصلی دا علم طلب نرحبو بهم مرحبا وتوای دا هغه بچی دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې فرشته وزر و تخوري دا هغه بچی دی چې رسول الله مبارک فرمایي کدا بچی د علم په طلب کې مړ شو علم حاصلو او په خپل کټ پوزي کې مړ شو د علم په طلب کې دی له خدای د شهید برابر اجر ورکړي او د شهید مرتبه ورکړي طالب خو یو مقام لري زمارونه طالب خو یو حیثیت لري زمونږ په تورنګزو ولې عبادت را ټول عمر دوی طالبان ساتلي زمونږ په تورنګزو ولې عبادت را ټول عمر په جمعتونو کې طالبان ساتلي ډوډۍ په خوړه دي زمونږ په اشتغل ولې عبادت را دي طالبان په جمعتونو کې ساتي طالبانو قدر کړی عزت کړی مانا بعض یو خلق تپوس کې ته تورنګزو کې اوسېږي او اتمانزو کې درس دی دا خو ټول ګډ وډ خلق دا ته څه کې ما ته پته را تورنګزو اتمانزو خلق زه پیژنم په دې خلقو کې چې د مولا او د طالب کوم قدر دی قسم په خدای کې په نور علاقو کې دا شته دا چې هر څنګه خدا د مولا قدر کوي دا د مولا ټول عمر دوی عزت کړی دی دې د مولیانو لاسونه خپل کړي دي مونږ دوی سره خوشاله یو الحمدلله مونږ دې ته دعاګانې کړي دي او دعاګانې ورته کوو د خدای په فضل نو قاسم صاحب را اوبو تر وبس چې طالبان ګور د طالبانو مقام ته ګوره چې طالبان خو برابر شو یو بل سره مذاکره کوي یاره دا باقي سبقونه به کم ځای پوره کوو یو وی پلان کې استاد لدو بل وی پلان کې نه قاسم صاحب دې مانه شروع کې کړ زبرته شروع کوم کنه بابا جی تبه شروع کې او بابا جی دا بغدادي پټه نه ده ښا بخاری شریف ته ترمذی شریف ته پیژنې نوم دې اورېدلې دې چاته وای ها د علم بحر عمیق دریاب ته د علم غر ته وای د تقوا مجسمه ته وای بچوم دا بخاری ادم کان زبرته شروع کوم او خو بابا هغه خو د غنو د ټل نه راوته دي څوک مزدور دي څوک ګلکار دي څوک عام سړی دي بابا جی دا د حدیث غټ کتاب دی نوم اورېدلې دي یا بابا جی دا څه وې بچوم دغه بخاری درته یادوم کړه شروع کې ما یو طالب د ټوکو نو ویل کې کتاب ته خور کې چې کتاب یې خور کا وی کم شب وای بابا جی نه چې کم د استاد وفات شوی دی او سبق نیمګړی پاتې هغه ځای نه شروع ز حدیث او درس ډیر ګران دی ز اکثر طالبانو ته ویم بخاری د کمزوري مولانم طالب خوشاله دی او د تکړه استاد نم خوشاله که څوک مختصر غوندې ترجمه کوي نو طالب ته خوشاله دی
او که څوک د حدیثو حق ادا کوي قسم په خدای ګران کار دی د راویانو پوره حالت به بیانې د راویانو د هغې حال به بیانې چې دا ثقه دی که غیر ثقه دی د سند کې انقطاع شته که نشته د دې دو حدیثو منځ کې تقابل راغی دی سره به څه کو ظاهرا متن هغې کې به نحوي تحقیق به کې صرفي تحقیق به کې د لغت شرح به کې رموز او اسرار د فصاحت و بلاغت به بیانې مسائل مستمته وباسئ بیا د ائمو اختلاف دی پکې شافعي صاحب دا وي او مالک صاحب دا وي او احمد دا وي او امام ابو حنیفه دا وي رحمهم الله داودي ظاهري دا وي او اسحاق دا وي مذهب به د هر یو بیانې د هر یو دلایل به وي دا ډېر ګران کار چې ښه کتاب نه کتلې نو حدیث ښودل دا د اوسپنو نه چې چل دی په ټولو فنونو کې د حدیثو نه ګران شی بل نشته یاره چې په صحیح طریقې وی بې کتو ورته شروع شو ګنټه دوه درې ښه زبردست تحقیق یې وکړو چې طالبانو تحقیق وکړو طالبان نېغ کېناستل خولې پرې ماتې شوې اوهو مونږ خو په دوبره وبیستې مونږ خو ده پورې خندا وکړه مونږ خو دا یو مزدور دی او دا خو د علم دریاب دی دا خو د علم غر دی دا مونږ څه وکړل مونږ خو ده پورې خندا وکړو طالبان کچه رچه دي او شرمېدلې ناست دي او خولې ترې روانې دي چې مولانا قاسم صاحب سبق ځای ته ورسو طالبان ورته ہم معافی چاہتے ہیں حضرت ہم معافی چاہتے ہیں ہم نے تو آپ کا مذاق اڑایا تا سره ټوکې وکړې حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے شاگرد اور یا ان کے استاد دا د افغانی صاحب الفاظ میں رہتا ہوئے یا ہومق ہے امر نه دی هغه تحقیق دی یا د هغه استاد دی یا د هغه شاګرد دی وی هغه د استاد دی او د هغه شاګرد دی دغه نه پس دوره حدیث شروع شو علوم بیت طالب العلم د دارالعلوم دیوبند د دستور المبتدی محمود حسن دی علوم بیت طالب العلم د دوره حدیث دقه محمود حسن دی خدای دې څونه چینی روانې کړې وایه د دیوبند نن داسې مدرسه بني چې د دیوبند بچې به پکې نه ناست د دیوبند شاګرد او د شاګرد به پکې نه ناست دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد د دیوبند نه د دین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد افریقې ته ورسېد بنګلادیش ته هندوستان ته پاکستان ته افغانستان ته ازبکستان ته تلو ازبکستان ته په خدای قسم هلته کې دغه هلکان وي چې کوم نصاب هغوی هلته کې وي اگر چې د هغوی نصاب مختصر دی خو د دیوبند نصاب دی په مدینه شریفه کې خبره اوږدېږي رانه یو مولانا صاحب درس کو د عقیدې د ورسره کېناستم بیا وروستو ما ورسره ډېر ښه معتدل انسان و د افراط تفرید نه پاک او د امامانو نومونه ډېر ښه اخېستل نو ما ورته کېناستم ماسخوتن نه پس نو طالبان به ورته ناست و مازدیګر نه ماښامه پورې درس و ماښام نه پس سوالات و جوابونه زه ورسره کېناستم نو ما ورته حضرت خبرې شروع کړې نو په ما پوه شو چې پاکستانی دی نو اردو کې خبرې شروع کړې میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے اردو دی کم زیادہ کڑی دا اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے ہندوستان کی میں ہندوستان کی دی سکول ویزا قلوم بیدہ دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل ما اغینا پس دل تراغل ما دی دا مدینی پلار نکل مدینی دی جامعہ کے استاذ دے پی ایچ ڈی ڈاکٹر دے دلتا میں بیا ماجسٹر دکتورہ کرے دے ماوی شکر الحمدللہ چی نن دے دا مدینہ منوری دا حضور پاک پا جمعات کیا دیوبند بچے کہنو لے دے ہو گورے کنا نور پا گوتا نہ پٹے گی نور پا گوتا نہ پٹے گی نن چی دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے بستروں والا گردی تبلیغ والا او دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے نن کافر مسلمانی گی او نن خلقو گری پری خودے او نن خلقو تسبیل اس کے راواغشتے او نن خلقو منزل از دکلل او نن دا مستوراتو پا جماعتولو کے خلقو پردے جوڑے کللے او نن دا افریقین والد پا زنگلاتو کے تبلیغ والا لگیا دی پا امریکہ کے لگیا دی پا یورپ کے لگیا دی دا چا برکت دا مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دا چا بچے دے دا شیخ الہند مولانا محمود حسن بچے دے روحانی دا دیوبند کمال دے کر نن چی بسترے پا گپ اگا پا اگروانی دے
او نن خلق دلادل روزی تبلیغ پسې او نن زی په دې خلکو ګیرې پرېښودی او نن نشیان نن هغه خلق چې اجلاګانو په جوماتونو کې نه ولاړ دی او خلکو ته دین ښایي در تبلیغ برکت دی بد به نه وایه تبلیغ تبلیغ برکت در دیوبند برکت دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه برکت داسې خلق داسې کورونو کې ما صاحب په دارالعلوم نعمانیه کې موږ سره تقریبا کم و بیش 1000 طالبان به سخت کال د دورې حدیث فارغېږي او په دارالعلوم حقانیه کې 1500 1400 دي که 1600 بر فارغېږي سخت کال الحمدلله نو ما دلته کې طالبانو ته وې مې بچې تپوس ته نه کوم مې تاسو به هغه کسان ما ته خلک وایي تبلیغ او تبلیغ واورئ خلق کوئی تبلیغ ماوی اغا کسان لا سوچت که چې د تبلیغ د برکت نه علم پسې راوتی دی یا پلار تبلیغ لتلی دی او بچی ریستی دی یا نیکه تلی دی یا تره تلی دی او بچی تبلیغ لریستی دی میں اغا لا سوچت که یاره تقریبا 85% الکانو لا سوچت که جب د تبلیغ برکت نه علم تراوتی دقه سی په دارالعلوم حقانیه کې مې وی 85% کسانو لا سوچت که موږ د تبلیغ د برکت راوتی د دین ټول شیبې چې یو بل سره متفقی کنا نو دین به چلیږي که موږ یو پسې او بلبل پسې او بلبل پسې دین به ودرېږي دا خو د دین شعبې دي په ګاډي کې دا ټایر خپل ځای دی هغه شی سي هغه مندانو چې مخکې رستو کوي څه ورته ګیر د هغې خپل ځای دی د انجن خپل ځای دی هغه ټایرنګ د هغې خپل ځای دی که یو کار پرېږدي ګاډي نشي تللی انجن وی دا گاڑی خود چلو ټایر چې وته پنچر شي وي ستا پلار دی اوسو چلو زه او چې ټایر هم ټیکي وي انجن هم ټیکي امندانو کار پرېږدي ته زور لګې هغه نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي او داسې او داسې وایي ځکه نه زه ولاړ یم ستا پلار دی روان شي گاڑی به کله روانېږي چې ټول د ګاډي پرزې یو بل سره په اتفاق شي الله به روانېږي دقه رنګې د دین ډېرې شعبې دي چې دا ټول یو بل سره په اتفاق د رسول الله مار دین به چلېږي دا د تبلیغ برکت دی ښه نن چې دا خلکو ګیرې پرېښې دی او دا منځونه یې زده کړل او دا بوډاګانو منځونه زده کړل دا د تبلیغ برکت دی نن د افریقې په ځنګلونو کې هغه خلک چې کلمه نه ورځي ورشه د هغې نه عالمان جوړ شوی تبلیغ برکت دی نن د امریکې په روډونو باندې تبلیغ دعوت چلیږي نن د برطانیې په روډونو کې تبلیغ دعوت چلیږي نن دنیا عیسایان او یهودیان حیران دي چې دا کم خلک دی دا پټکو والا او دا ګیر والا دا دوی څه کوي الحمدلله ټول وای الحمدلله دا د چا برکت د مولانا الیاس رحمت الله علیه برکت مولانا الیاس څوک دی د شیخ الهند شاګرد دی شیخ الهند څوک دی د مولانا قاسم نانوتوي شاګرد د مارونو اخلاص چې وي خدای کار کوي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي تنګ شوی خو نه یې لکه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي زم روان یم کراچۍ ته بیګاله مې په کراچۍ کې ختم بخاري دی یو ځای کې هغې سره مې وعده کړې وه هغې وی اتوار پر ورځ مې اتوار خو دلته خپله مدرسه کې پروګرام دی وی شپې له به مونږ له راځئ 9 بجې هلته یو ډېره عظیم الشانه د بخاري شریف ختم دی زه به هغې له ځم انشاءالله خو مختصر درته یو ټکی ویم مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې مولانا الیاس رحمت الله علیه تپوس ته لاړه دا واورئ دا ضروري واورئ وی چې لاړم دا هغه وخت چې مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه په بستر وفات پروت دی غلی ډاکټرانو پابندي لګولې ده چې ملاقات بند وی چې زه ورغلم هغې وی چې حضرت ډاکټرانو خو پابندي لګولې ده मुलाकात बंद है भाई मैं मावत मैं उनको जहमत देने के लिए नहीं आया बस इनके इयादत की बीमार पुरसी के लिए आया हूँ जब मैं चला जाऊँ अभी नहीं कहना जब मैं चला जाऊँ तो आप इनको कह दे कि मोहम्मद शफी देवबंद से आपकी बीमार पुरसी के लिए हाजिर हुआ था बस उस बना हुआ है तकलीफ की रात अगी रमा इकराम को जरा हुआ तमा सड़ेरा गई हजरत आपको बुला रहा है ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوې چې راوي غواړي وی چې ورلم دی په کټ کې پروت دی په خپل کوټه کې پاسې دو طاقت پکې نشته ما ولا په تندیلاس کې خو په کلاس په جړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه دا سه سلګي واله کنه
داسې وجړل داسې چې زه حیران شم چې خدایا ساتې ونه خیږي وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوو خبرو پریشان دوه خبرو باندې یو دا دی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک ملګری مې نو بستره مې یو ته په اوږه کړه ما سره وځه بل ته مې په اوږه کړه ما سره وځه یو کوڅه کې بل کوڅه کې بل چا به یو څه وی چا به بل څه وی خو داسې یو کس ته مې بستره اوږده کړه یو جومات کې ګرځه بل کې ورو مې دا خلک راوویستل الله ته یو جماعت جوړ کړ صاحب اوس یارېږم چې قیامت پر ورځ الله ته دا ونه وایي چې محمد الیاس دا خو دې مال نه دي کړی دا خو د خپلې مشرۍ دپاره کړی دا خو دې ریاله کړي دا خو دې دې له کړي چې خلک وایي چې وګوره مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وویستل په دې یارېږم چې الله مې په دې رونه نیسي دویم په دې یارېږم چې ما یو ډله جوړه کړه زه خو لګیم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم هسې نه یو ډله خو ده که نه څوک یې غلط استعمال نه کړي یو جماعت خو جوړ کړی څوک ته بل مقصد وانه لي په دې دوه خبرو جړېږم وی ما ورته وی چې حضرت دا لومبۍ خبره چې ته یارېږې چې هسې نه الله و چې ریا لرې کړي دي مشرۍ لرې کړي دي دا د قبولیت نښه ده چې د چا زړه کې د مرګ په وخت کې یری چې خدایه هسې نه چړله دی دا الله دونه وی چې دا دې ریا له کړي دي مشرۍ له کړي دي دا یاره دې زړه کې پرته ده نو دا تا الله له کړي دي دا د قبولیت نښه ده د قبولیت مبارک دی چې عمل دې قبول دی او دویمه سره تا دا کار د الله دپاره شروع کړی فکر مه کوه ګاډې دې پاټلۍ ته خېجولې دي دا هېڅوک هم په غلطه نشي ورچولی دا به تر قیامته پورې په دې پاټلۍ ګرځي او د دنیا خلک به ورته راخېږي هغسې شوه که نه شوه د دیوبند برکت نو زه اکثر ویم خپلو شاګردانو ته تاسو ته ټولو ته چې اخلاص یې جوړوه مدرسه موږ سره خو خپلې پیسې نشته دغه مدرسه وه د ما دا رور راغې دا زموږ ته کې زموږ یو 3 کناله پلاټ و دا دی دی راغی وی والد صاحب وفات دی هغه په صدقه نه کوو حالانکې دا یار محمد بچا ناست دی وی راشه زه پټۍ دغلته در کوم درته دلته جوړه کړې مقبرې سره جوړه کړې مخامخ نو ما ته وی یاره والد صاحب پسې به صدقه وکړو او دا دی به یو مدرسه جوړ مې هلکه ګورې مې زه چندو والا ملا نه چندې نشم وختې که چلولی شي په خپله وی بس خدای به خیر کړي مې شروع کوه ورشه وګوره څومره پیسې ولګېدې په دې باندې ولا لګي پې الحمدلله ما اوس درته وی ډېر طالب خلکو نه چنده مې نه چندره خلکو نه کوو دا خو موږ راغوښتي دي دا میلمانه دي د دې طالبانو د خوشحالۍ دپاره راغلي دي نو دوی نه موږ چندې نه غواړو بس که دا چا خپله شوق وي او څوک غواړي دا چې د دې مدرسې سره امداد کوم جومات د پاسه چت پاتې دی په دې به هم که خیر یو چته جوړې کړي او د مدرسو نور هم اخراجات وي او د چا شوق وي نو بس دغه دفتر دی او دا مدرسه ده په خپله دی مدرسې سره تعاون وکړي نن یې هم ورکولی شي سبا یې هم ورکولی شي بله ورځ یې هم ورکولی شي هر ټایم یې ورکولی شي خو چندې نه غواړو هلکه خیر یو کار وکړئ عبدالباقي مولوي صاحب په دغه لاره کې یو کټ یا یو څادر واچوئ که د خپلې خوښې نه څوک پکې مدرسې سره تعاون کوي په تلو کې نو ودې کې دا د هر چا خپله خوښه ده مونږ ته چندې نه غواړو خو لاره کې یو کټ یا 2 کټه واچوئ ښه یو 2 څادر یا 2 کټه واچوئ که څوک تعاون پکې کوي ودې کې الحمدلله په دې طالبانو به لګي بهر کې زمارو چې اخلاص کی خدای مدد او چې اخلاص نی ټولو بیا چوزکی به ګرځئ خدای مو بخا چنده راوړی مدرسه جوړیږي 10 روپۍ ورکي خدای مو بخا پلان کې 10 روپۍ راوړی 8 واړه جنت ورکې د خدای سپېره 8 جنت بجلیګر مولوي صاحب چې تا دله په 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراش پې کوو موږ به څه کوو 8 جنت ورکړه یو اپیزو نوم یې د تلالم دا تورنګوالي ټول پیژني اسپیره به د جومات ته چندې ټولې به خوړې په هغه شیرګړ علاقه کې روانو پروګرام له تللی اوس هلته په کوڅه کې لګیا دی او هلته څه وایي وایي خدای مو بخښه که نغدیني د چرګ واګی راوړی و د ظالم بچیا ښه فارموله دې جوړه کړې ده د زنانو سره خو د چرګ واګی وي که نه دا ګی به را روانې وي صاحب د دنیا خلکو او پلان کې 2 انډې راوړی 2 ګی راوړی خدای ته جنت ورکړي
بیا ما بیان هم وکړه چې رالم کوڅه کې همغسې تاوېده را تاوېده خدای چې صحیح پکې صحیح کړل اوس هګۍ واړېسته ټک یې ورکړ اومه یې په مری راواړوله ما الگ ته میں ڈرائیور ته میں تو دیکھا ورتا میں پیدا بند کا لوڈ سپیکر دے وی شیخ صاحب میں بند کا میں خوارشا گیا غواړ جمعات له اس کې پخپلا دومره چالاک بچو اے داسې کی وی دا اسی چغه وایسه نو چې اخلاص نی دقه سپکه چنده به بیا غواړ مدرسه به چندو نه چلیږي خدای عزت په شکل د بدعتي چندو سره مې نه لګي دا کوڅه په کوڅه ګرځي موټر دې په مخه کړي او چندې راوړی اصل سید اخلاص دی زمان دا لوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاصو څومره خدای نوم ورکړ دیوبند نه دین نوم دی نه مسلک نوم دی دیوبند صرف د اهل السنت والجماعت او د فقه الحنفی د مسلک اعتدال په صحیح طریقه تشریح کړی د امت رسول دی بس نن ټول خلک وی دیوبند زنده باد والحمدلله دا خدمت د دیوبند د بچونو د علماو علی نن د ختم نبوت مسله چې نن ځان ته قادیانی مسلمان نشي ویلې په پاکستان کې نن قادیانی ځان ته پاکستان کې مسلمان نشي ویلې کافر بده او نخپل جمعات ته مسجد ویلی شي نخپل عبادت خانه ته او نه د مسلمان په مقبره کې ځان خخول شي په خدای قسم دا د علماو برکت ته بالخصوص په علماو کې د علماو د سرخیل د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه برکت علماو برکت الحمدلله دین لټول خدمت وکړي او کوي به خیر ان شاء الله نو زمارونو په دې خبرو زه اکتفا کوم تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلي دا ګوره دا سلونو زیات بچي دي دا د وړې دورې طالبان دا برنډې ډکې دي دا ډکې دي بره چتونه ډک دي الحمدلله دنه جومات ډک دی لار کې ځای نشته دا ستاسو محبت دی د دې مدرسې سره دا ستاسو مینه ده د دې مدرسې سره او زما د طرف نه تاسو ټول د تورنګزو مرزو ګردونوات چې څومره مانزو مرګري دي ټولو ته دا درخواست چې دا ستاسو خپله مدرسه ده او خپله به یې ګڼئ ښه او خپل بچی راولے او پاکی داخل کے انشاءاللہ چی پاکی سبق ہوئی الحمدللہ لنگر خملاوی گی پاکی کمری خشت شکر الحمدللہ استادان خط تکل دی او ټول خپل بچی یو بچی علم پسے و باسے یو بچی عالم ترینا جوڑ کے او ټول د خلق مرګري کله کله اسې راځي د دې مدرسې ته پوس کوي دا چا ده نه دا ستاسو مدرسه را د دې مدرسې نه غیر چا پیره چې کوم غوڼ دی دا ویم شکریا ادا کوم چې دا غوڼ مونږ سره ډېر ښه محبت ساتي او خمینه را سره ساتي او چې چام په دې مدرسه کې څه قسمه تعاون کړی دی الله یې د هغې اجر برکتونه په دواړو جهانو کې ورکړي زمونږ د چنده نه غواړو نه د نه غونډو خو بهر کې که څوک بیا هم د مدرسې سره تعاون کوي خالص د الله د رضا دپاره چې نیت یې صرف د الله د رضا دپاره نو بس بار به صادر درته پروتي پکې د خپل وس مطابق واچوې جبر مبر پچا نشتا اللہ خوشحال کا اللہ برکت نصیب کا اللہ د دواړو جهانو خیر و خوشحالی نصیب کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوس بتا سو ټول کینه ښه دعا پورې بکې